هغې نه بعد مؤلف حدیث راوړی دی او دا ډېر اهم حدیث دی. دې کې د دین یو اهمه قاعده بیان شوې ده او دا د هغه چا دپاره بیا ډېر اهم دی، د هر مسلمان دپاره، خو د هغه چا دپاره چې هغه ته د وسوسې او د شک بیماري او ډېر خلک داسې دي چې هغه د وسوسې او د شک په دې بیماریانو کې اخته شوي دي تر دې چې د لیونتوب حد ته یې ورسوي او په مخه دا خبره چې یاره زما به اودس جوړي او که نه به وي، زما دا مونځ به شوی او که نه به وي شوی، او ما به دا کار کړی او که نه به وي کړی. دې کې پروت تر دې چې د یعنی یو قسمه لیونۍ ته جوړ شي. یو سړی چاردام کوي او هغه 20 پیرې 15 پیرې ځي راځي او داسې وکړو بیا یاره ما به لاس انځلی او که نه به بیا لاړ شي، ما به خپه انځلی او که نه به بیا لاړ شي. مانځه کې ولاړي چې یاره ما به دا سجده لګولي او که نه به ما به دا تکبیر ویلی که نه به ما به سورة فاتحه ویلی او که نه به او دقه سوچونه کې پرېوتی. او دا خبره یاده کوي چې شیطان زمونږ د ګمراه کولو او زمونږ د ګډوډ کولو دپاره هر قسمه کوشش هغه کوي. یو طریقه د هغه دا ده د دې منځه دپاره خپل خاص قسم یو شیطان دی چې هغه مونځ په سړي ګډوډ کوي، د اودس دپاره ځان له خپل دی. حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده. ولې دی دا کار کوي؟ ځکه چې یو عظیم عبادت په عباداتو کې هغه د مونځ دی، په عقیده پسې په توحید پسې مونځ دا د اسلام یو لوی رکن دی. نو چې دا عبادت په تا باندې ګډوډ کړي نو تا سره پاتې څه شو؟ ځکه هغه په دې کې کوشش به ډېر کوي ستا د ګډوډ کولو، ستا د خرابولو. کله به کوشش کوي چې ستا طهارت په تا ګډوډ شي، کله به کوشش کوي په تا باندې مونځ ګډوډ شي، او لګیا تر دې چې بیا تا ته په ایمان کې هم شکونه وسوسې راچي، د الله په باره کې به درته خبرې راچي، د پیغمبر په باره کې به درته خبرې زړه ته راچي. دا هر قسمه کوشش به هغه کوي. او ځکه بعض کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلي یا رسول الله موږ ته د الله په باره کې داسې خبرې راځي چې موږ یې ویلی نه شو. داسې ډېر خلک زموږ خوا هم راغلي او تپوس کوي ما ته داسې د الله په باره کې داسې خبرې راځي چې یعنې زه یې بیانولی وی نه شم. دقه شان سوال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شوی چې یا رسول الله موږ ته داسې قسمه خبرې د الله په باره کې راځي، دین په باره کې چې موږ یې بیانولی نه شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته طریقه وښوه او دا ورته وویل چې دا مسلمان سړي ته دا قسمه وسوسې او سوچونه دا ورته دغه راچوي شیطان، ته به دا کار کوې چې دا سوچ دا وسوسه به په دغه ځای بنده کړي، بیا به اعوذ بالله ووایې، سوره اخلاص ویل شو، دغه شان ګس طرف ته لاړې توکل شو. الغرض دا ټول علاجونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وښوو. مشکل اوس دا دی یعنی شیطان اوس ما ته وسوسه راواچوله، که هغه د الله په باره کې ده، که د پیغمبر د قرآن یا مونځ او د هر څه چې مشکل به موږ کې دا دی چې موږ د شیطان ته یعنی ښه مخکې مجال ورکړو او لار ورته کولی وکړو چې او ته په ما باندې دا ټوغه کولی شي لږ اوسه. نو زه هم د هغه دغه وسوسو سره پکې روان یم، چې راته څه وایي زه هم وایم او صحیح، چې راته څه وایي او زه هم صحیح. نو خو لار هغه ته کولاو شو که نه؟ که ما ورته چېرته په اول پیر دغه لار په ده باندې بنده کړو دی بیا نه راځي دې قسمه خبرو له، ځکه یې ته پته چې یاره دا سړی خو زما په دې قصو کې نه راځي او دا سړی زه نشم راګیرولی، د ده عبادت نه خرابېږي، د ده دا مونځ نه خرابېږي. او ځکه د بعضو سلفونو دا خبره نقل ده او بعض علما د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه بیاني چې هغه یو پیر مونځ کو او په منځه کې داسې اشاره وکړه، دوه ګوتې داسې کړه. بیا وروسته کسانو ته تپوس وکړو چې امام صاحب تاسو دا په منځه کې داسې وکړو، هغه وی شیطان راته منځه کې وسوسه راچوله چې دا مونځ راباندې ګډوډ کړي، یعنې اودس دې صحیح نه دی یا دا یا دغه. وایي ما داسې وکړو چې 2 ګواهان دې پنې راوستي زه یې سره منمم نه. که چېرته ما ورته د شیطان دا دروازه دقه شان بنده کړه که نه نو هغه مونږ ته بیا نور وسوسې نشي راچولی، خو ما ورته پرېښودی دی چې ته لږ اوسه. یعنې زما خوا ته یو ورځ یو کس راغلی د جمعې په ورځ چې ما ماسخوتن بیان وکړو راووتم، هغه بلکل لیونی شوی و، دې دروازې کې ما سره ولاړ و ژړلې. ما ته وایي زه به مسلمان یم که زه به کافر یم؟ ما پوه کوم نه ته به انشاءالله مسلماني او کلمه ته وایې الله مني د الله پیغمبر مني، څنګه بیا وایي زه به مسلمان یم که زه به کافر یم؟ دا اوس یعنی شیطان دې وسوسو او دې سوچونو دې ځای ته رارسولی دی چې دی اوس لیونۍ ته جوړ شوی چې زه به کافر یم که زه به مسلمان یم، دا کار به ما کړی و که نه به یې کړی. او د طلاق په دې باب کې خو ډېر راځي،
یعنی یو کس راغلی خواله چې دا به طلاق یو که نه به طلاق، طلاق به که نه به طلاق. خیر ما ښه مطمئن کو د کوره پورې ما سره روان، بیا ما سره میلاو شو، دروازه کې بیا راواپس شو. ما څه چل وایي ما چې تا ته دا خبره وکړه چې لکه ما ښځې ته داسې ویلي دي یا نه دي، په دې خو به نه طلاقه شوي که نه تا ته چې ما وویل. دې ته اوس وایي د وهم بیمار د ده اخرنی انجام لیونتوب وي، دی لیونتوب ته وړي. اخر دا ټوله ټوغه شیطان په موږ باندې کوي، دا ټوله لوبه هغه موږ سره کوي چې زموږ د دې عباداتو نه د سکون اطمینان داتې اوسي. نو دې حدیث کې یو غټه قاعده بیان شوې ده، او حدیث ته د عباد ابن تمیم هغه دا روایت نقل کړي د عبدالله ابن زید ابن عاصم المازني رضی الله عنه وشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړی شو، یعنی چا دا شکایت پیغمبر له راوړو، چا ورته وکړو. دلته داسې نه دي ویلي چې چا کړی دی، خو وایي چا وکړو. نور روایتونه معلومیږي چې دا په خپل عبدالله بن زید دی رضی الله عنه، هغه په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل. شکایت ته څه دی؟ یعنی داسې ورته ښکاري چې په دې مانځه کې د ده اودس مات شو، یعنی دا سوچ دته په مخه راځي په مانځه کې چې یاره که څه مانه په دې مانځه کې څه لاړو یا هوا یا تشو میچازو ساس کې یا یې څه چلو شو، دته دا مرض دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ناشنا علاج وښو او په دې سره ټولې مسلې حل کېږي. وی لا ینصرف، دی به د مانځه نه نه وځي په وهمونو په پالتو سوچونو، او صرف دا چې یاره کیدی شي صحیح په کیدی شي میدی شي باندې دا قصې نه ثابتېږي. حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تر څو پې اواز نه یې لګېدلی یا پې بین نه یې لګېدلی. دلته دا مطلب نه دی چې یعنی لازم به دې ته پرو دي چې بین پې ولګي یا اواز پې ولګي، معنی دا ده چې څو پورې یقیني درته پته نه لګېدلي چې دا اودس مات شوی دی، یقیني. او دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. دی حدیث کې غټه قاعده بیان شو د دین، غټه مسله بیان شو، هغه ده چې بنیاد هغه ته په شک باندې نشي ګډوډ کولی. دا شک چې دی دا اصل مسله ستا نشي ګډوډه کولی چې څو پورې یقیني خبره نه راغلي. لکه اوس یو سړی په منځ کې ودرېدو او په خېټه کې یعنی دا ګیس یا دا هوا دننه ځي راځي او د هغې د لاسه د په خېټه کې څه قړلار کېږي یا څه اوازونه، یاره کیدی شي او زما اودس مات او کیدی شي، په کیدی شي کار نه کېږي. تا ته شریعت مسله اسانه کړه چې څو پورې یقیني یو کار نه وي شوی ستا اودس صحیح دی. څومره مسله موږ ته اسانه شو که نه ګرانه شوه؟ اسانه شو. شریعت یقین له اعتبار ورکوي، شک له اعتبار نه ورکوي. زه بله مثال درکړم، ډېرې مسلې به ته حل شي، زه به صرف یو مثال ته وبیانوم. یو سړی دی ماسپښین یې اودس جوړ و، ماسپښین د هغه اودس جوړ، مازدیګر منځه نه مخکې 3 بجې هغه په شک کې شو چې زما د اودس مات دی او که نه دی. اوس په دې کې یقیني کومه یوه ده؟ اودس شتي. شکي څه ده؟ چې مات به وي او که نه به وي. اوس دې ګډوډ دی چې یاره زما د اودس به مات شوی وي او که نه به. دا شکي نه دی دا سړی، ګورې خو ده ته دا مسله راغله. کله انسان ته دې سړی شي هیر شي چې زما اودس به مات شوی که نه به. خو د دې حدیث په رڼا کې به دې څه کوي؟ اودس صحیح دی، ځکه چې هغه یقیني خبره ده. دی وایي چې ما ته دا 100% یاد دي چې ما ماسپښین منځله اودس کړی، دا اوس یقیني ده. اوس کیدی شي مات شوی یا به نه مات، دا شکي خبره ده. ترجیح یقین له ورکړی کېږي په شک باندې، شک له څوک ترجیح په یقین باندې نه ورکوي. بل مثال، یو سړی دی 1 بجه ماسپښین دغه اودس مات شو، مازدیګر منځه ته روان دی، یاره چې ما به اودس کړی وي او که نه به یې کړی. خیال هم دی که نه؟ یقیني څه ده؟ اودس یې مات دی. شکي څه ده؟ کړی به مې او که نه به یې. نو جواب څه شو؟ اودس یې نشتی. ولې نشتی؟ هغه یقیني ده. کړی دی که نه دی کړی، دا څه ده؟ دا شکي ده. دا شکي خبره سیټ ده که یقیني ده؟ راشه یقیني ده چې ستا اودس مات دی. اوس پسې اودس وکړه. نو دا ډېره اهمه قاعده او بنیادي مسله که درته معلومه وه، ډېرې مسلې به ته حل شي. لکه منځه کې ته ولاړې، ته منځه کې ولاړې، یاره چې دا به زما 4م رکعت وي
او که دا به دریمي دا به زما څلورم او که دا به دریم. دې کې شکي کم یو رکعت دی یقیني کم یو دی دریم ځکه دی خو په دې کې نه دی وران چې دریم دی که دویم دی خیال هم دی که نه دی شکي په څه کې دی چې دا مې څلورم دی که دریم دی نو دریم خو دی دا یقیني ده څلورم په څه کې دی شک کې دی دا سویم رکعت شو دا دریم شو. بل مثال چې هم پرې ذهن کولی شو تاسو پوهېږئ زما په خبره که نه یو سړی طواف کې دی او دې شک کې شو چې دا طواف چې زه اوس په کم چکر کې یم او کم پیر کې یم چې دا پنځم دی او که دا شپږم دی چې دا پنځم دی او که دا شپږم دی شکي کم یو دی پنځم شپږم پنځم کې دی دا یقیني ده نو دا سویم شو پنځم شو. دغه صفا مروه ده راشي دغه شان د دین ډېرې مسلې تا ته د دې حدیث په رڼا کې هغه واضح شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تر څو بین نه یې لګېدلی اواز یې نه یې اورېدلی نو په شکونو باندې اودس نه ماتي. عباس موږ پورې خاندي چې راشي د حدیثونو پورې اصل کې خاندي موږ پورې نه وایي دوی وایي چې د چا نه اواز هم لاړ شي او هوا هم وځي سره اودس نه ماتېږي دا چا ویلي یو خو دا خبره چې دا ته ما پورې نه خاندي ته د پیغمبر په حدیث پورې خاندي. دویمه خبره دا ده د عقل نه خلاصه وایه په دې خو موږ پوه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دلته دا نه بیانوي چې لازم به د بین په تا لګي یا به اواز ته اوري معنی دا ده چې یقیني یو کار نه وي شوی ته مزه اوس کیدای شي یو سړی دی هغه باندې نه بین لګېدلی نه پې اواز لګېدلی او هغه لونوالی محسوس کي په کپړه باندې او داسې مات شو که نه مات شو ځکه چې یقیني هغه ته دلیل میلاو شو چې او زما اودس څه دی زما اودس مات شوی دی. یو سړی دی د هغه نه یعنې اودس یې مات شو په هوا وتو سره او بین پې ونه لګېد اودس یې مات دی که نه دی مات دی ځکه چې هغه ته یقیني پته دی چې او زما اودس مات شوی دی. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره څه دپاره وکړه دې دپاره وکړه چې ګوره پوره یقین ته ګوره په شکونو پسې مه روانېږه او دې باندې پوهېدو دپاره یو عقل خاوند پکار وي. بله مسله د شک دې مسلې د راځم او دا راته مختصر کوم په یو څو پوینټونو او نقاطو کې. شک چې انسان ته راځي په عباداتو کې دا په یو څو قسمه یو یا خو به دا سړی بیماری د شک او یا به روغي د دوی په مسله کې هم فرق دی لکه چې یو نیم سړی دی چې هغه ته لکه اکثرو خلکو ته دا بیماري نشتي او بعضو ته دا بیماري شتي نو د دواړو مسله جدا ده. یو سړی راغی تپوس کوي چې ما مونځ کو د مانځه په دوران کې زه شکي شوم چې ما به دا رکعت کړی او که مې نه کړی نو تپوس ته موږ دا کوو آیا تر دې شک بیماری د وهم بیماری وي نه زه خو بیمار نه یم ما ته دا قسمه خبرې نه راځي خو نن په مانځه کې ما ته دا خبره راله چېرې زه کم رکعت کې یا د رکوع مې کړې یا د سجده مې نه کړې او دې له اعتبار شتي دې له اعتبار شتي که نه شتي شتي نو دلته به اوس موږ مسله بیان کړو. یو راغی هغوی ما ته هم داسې مسله راغلې ده چاردام کې دننه یا مانځه کې دننه خطه بیماری دی او زه بیماری دی ما ته دا مسله په مخه راځي د ده دې له سره اعتبار نشتی ولې نشتی دی بیمار دی او که دې له موږ اعتبار ورکو نو بلې له به بیا ورکوې نو بلې له به بیا ورکوې نو بلې له به ورکوې دا خو د ټول ژوند تباه و برباد شو نو دا مسله حل شوه حل شو که حل نه شوه حل شو. دویمه مسله بله یو سړی دی مونځ یې ختم کو یا اودس چاردام یې ختم کو د مانځه نه څه وخت بعد دې شک کې شو چې دا به ما دا کار کړی او که نه وی هغه بل عبادت کې دننه و دی بهر دی عبادت یې ختم کړی په دې ټیم کې د یو دې شک له هم اعتبار نشتی نه د هغه بیمار شکل اعتبار دی او نه د دې روغ دی لا هېڅ اعتبار ځکه چې عبادت تللی ده ختم شوی دی عبادت تللی ده ختم شوی دی او الله نه بخنه غواړه که څه کمی زیاتی به کې شوي خو اوس دې ټیم کې شکل اعتبار نشتی ځکه چې شیطان به کوشش کوي چې تا ته شک را پیدا کړي او تا په خپل عبادت کې شکي کړي. پوه شوي په مسله څوک به ما پوه کړي
ها یو هغه کس دی چې هغه بیمار دی یو هغه دی چې بیمار دی بیمار دی هغه شک اعتبار نشته په عبادت کې دنه دنه ولم اعتبار نشتی بار ولم نشتی یو هغه دی چې هغه بیمار نه دی بیمار نه دی روغ دی مسله بیا بیره ده ها هغه ورته تپوس کېږي یو هغه کسان دي چې هغوی د عبادت لپاره دي هغوی اوس ختم کړو او بیا وروسته هغوی له شک راغی صحیح شو بالکل دغه شان جواب د حکومت دسی مختصر کو چې د بیمار شکل په عبادت کې دنه او بهر دوانه اعتبار نشتی او د روغ شکل په کوم ځای کې اعتبار دی عبادت کې دنه بهر نه لکه ته ماسوته مونځ وکړو 8 بجې 10 بجې ته په سوچ کې چې دې کې ما دا 100 رکعته کړي او دا به ما 3 کړي که دا به ما 4 کړي که دا به ما 5 کړي بس دا خبرې پرېږده څه چې شوي دي هغه شوي دي ها منځه کې دنه ته مسله راغله اوس ورته تپوس کوې چې دا به زه څه کوم ځکه چې ستا شکل اعتبار دی ته بیمار نه دی ته چې شکي شوی نو سیچل شوی دی که نه ته چې شکي شوی نو سیچل شوی دی نو ځکه به موږ ته دا وایو چې دا رکعت ستا 3 شو که دا رکعت ستا 2 شو دا سجده دې وشوه او که ونه شوه دا به راته اوس بیا بیانوه پوه شوې په دې مسله کې ډېر خیال کوئ دی دغه کې دی وهمونو دی وسوسو کې په دې کې مه پرېوځئ دا د سړي ژوند ټول تباه و برباد کړي او صرف د عباداتو په مسله کې نه لکه د ښځې سره ژوند د بچو سره ژوند د ملګرو سره ژوند ټول سړی وهمي شي بیمار شي بس یاره ما چې دا ټلیفون وکړو او د ښځې اوچت نه کړو دا به ګوره څه چلي زه به بدي شم کیدای شي بل چا سره لیڼي کیدای شي دی او دی دغه ملګری راپاڅوه منځ کې یا کینه ویښ او یا پرېږده ښه د بچو سره وهم وسوسې د ملګرو سره وهم وسوسې دا چې ما ته داسې او د چې دا چلو او د چې دغه چلو ټول ژوند د سړي تباه و برباد شي نو د دې نه ځان لرې ساتي او په دې مه هېرېږئ چې یاره شیطان چې ما ته وسوسه راځي الله به ما راونیسي دا د الله رحم دی چې الله موږ په دې نه رانیسي ځکه چې زموږ په اختیار کې نه ده خو هله به ما ورته ځان ګناهګارو او هله به ما ورته ځان ته مشکل جوړو چې کله موږ شیطان ته دروازه کولاو پرېږدو موږ له پکار چې شیطان باندې د دروازه څه کړو بنده کړو